میلمه لرو انجینر منصور جهان د سکایپ له لارې غږیږو ورسره چې د خپله د سافټویر انجینر دی. البته د کانکور په نوم باندې سافټویر جوړ کړی دی. دا چې دغه سافټویر د جوړولو څخه موخه یې څه ده، څه ډول زده کړې پکې شتون لري، د دې ترڅنګ کومو مضامینو لپاره مشخص شوی دی او څه ډول استفاده ورنه ځینې محصلین کولی شي چې پورته کړي. په همدغه تړاو به له موږ له تاسو سره معلومات شریک کړي. استاد سهارکلی وایم ما تاسې په خیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو او ټولو لیدونکو ته سلامونه. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو استاد چې دغه سافټویر په تړاو باندې چې تاسې د کانکور په نوم باندې جوړ کړی دی، له لیدونکو موږ سره معلومات پرې شریک کړئ. د کانکور پرو دا یو موبایل اپلیکیشن ده. د تقریبا د ټولو مضامینو د څلور جوابه په شکل باندې سوالونه لري او په لومړۍ صفحه کې ټول مضامین لیست شوي چې په ډېر ساده شکل یو متعلم کولی شي چې هر مضمون جدا جدا تمرین کړي او د دغه تمرین شوي سوالونه دغه اپلیکیشن ټول راټولوي او په پایله کې په صحیح او اشتباه سوالونو تقسیموي چې یوزر ته ښیي تاسو کوم سوالونه درست او کوم سوالونه مو غلط حل کړي. یعنې دې کې هر ډول مضمون چې یو کس وغواړي، یو محصل یا یو زده کړیال کولی شي چې ترلاسه یې کړي. دا راته ووایي چې البته خلک څنګه کولی شي یا هغه محصلین او زده کړیالان څنګه کولی شي چې دغه برخې ته لاسرسی ولري؟ ټول متعلمین چې دغه اپلیکیشن ته ضرورت لري هغوی کولی شي چې خپل موبایل په پلی سټور کې د کانکور پرو کلمه ولیکي او دا اپلیکیشن انسټال کړي. څنګه داسې یوه انګیزه تاسو ته راپیدا شوه چې تاسې باید دا ډول یو سافټویر ولرئ او جوړ یې کړئ؟ موږ او تاسې وینو په افغانستان کې چې اکثره محصلین موږ او تاسې په اطرافونو کې دي، هلته داسې کوم خاص رهنمایي وجود نه لري. ما په خپله هم دغه مشکل درلوده چې یو مخکې له مخکې ما یو رهنمایي پسې زه په خپله هم تلاش مې وکړ چې یو رهنمایي پیدا کړم چې څنګه د کانکور امتحانونه په څه شکل دي، ځکه د دغو د کانکور د امتحانونو شکل بڼه یې د ښوونځي له امتحانونو سره تفاوت لري. نو د دغه په اساس باندې ماته دا فکر راپیدا شو چې دا خو یو مشکل ده، دغه مشکل باید په راتلونکي کې حل سي. نو ځکه ما هم د اپلیکیشن د همدغه په خاطر جوړ کړ چې د شاګردانو دغه مشکل رافع شي. څنګه خلک کولی شي چې ورڅخه زده کړه وکړي او زده کړه ترلاسه کړي په هغه مضامینو یا هغه برخو کې چې دغه خلک یا هم هغه زده کوونکي یا محصلین چې ستونزې او مشکل ولري؟ غږ مو صحیح رانغی. وایم څنګه کولی شي هغه زده کړیالان یا محصلین دغه برخې ته لاسرسی ولري چې هغوی بیا په ګڼو مضامینو کې ستونزې او مشکلات ولري؟ آیا کولی شي چې دغه مشکلات پرې رفع کړي خپل؟ او انشاءالله دا مشکلات پرې رفع کېږي. موږ اوس په شیلو کې ډېر کم تعداد سوالونه تقریبا شاوخوا د 2000 سوالونو په تعداد کې راخیستي. په راتلونکي کې زما پلان همدا ده چې زه په دې کې ډېر تشریحاتي سوالونه جوړ کړم، تقریبا چې مثلا هم د تمرین شکل ولري او هم یو سوال ورته په تشریحي شکل راسي. نو دا زما هدف همدا ده چې په راتلونکي کې دې ته ډېر رشد ورکړم او ډېر د امکان په حد کې ډېر معلومات پکې ځای په ځای کړم. اوس برحاله څومره سوالونه پکې ځای په ځای شوي دي؟ د سویم ټولګي نه تر سویم ټولګي پورې پکې سوالونه تاسې ځای کړي دي او د دې ترڅنګ دا هم ووایي چې څنګه مو یو ساده او اسانه بڼه ورته ورکړې ده چې وکولی شي نورو څخه هم په اسانۍ سره استفاده وکړي؟ فعلا خو د ټول د کانکور د آمادګي په خاطر دي، دا ټول عمومي سوالونه دي او اکثریت یې د تیرو کلونو فرمونو سوالونه دي چې ما له مختلفو او معتبرو کتابونو نه راټول کړي دي او په دې کې مې ځای په ځای کړي دي. اپډیټ هم لري؟ دی کولی شي چې میاشت په میاشت اپډیټ شي، هفته په هفته اپډیټ شي یا نه ورځ کې حتما دی اپډیټ غواړي؟ اپډیټ لري یا نه؟
بالکل زه کوشش کوم چې زه تقریبا ډیر په لږو وختو کې څومره معلومات دي ما لاسته راځي هغه له خپلو یوزرانو سره شریک کړم او تقریبا په اوس وختو کې خو هره ورځ اپډیټ کوم ځکه د اپلیکیشن نوی ده باید یو مقدار مواد ولري چې شاګردان ترې استفاده وکړلی شي او په راتلونکي کې انشاءالله چې زه به کوشش کوم چې په هر 2 هفتو کې یو اپډیټ پکې وکړم یا پر 3 هفتو کې یو اپډیټ پکې وکړم او نوي سوالونه پکې ځای کړم. د شمېر یاده مو ونه کړله چې څومره سوالونه تاسې په دې کې ځای کړي دي؟ د اوس لپاره تقریبا شاوخوا 2000 نه پورته سوالونه دي او زموږ هدف تقریبا 10,000 سواله دي چې 10,000 سواله پکې پوره کړو. استاد دغه سوالونه چې تاسې ځای کړي دي په دغه سافټویر کې دا یوازې په پښتو ژبه باندې دي یا نه؟ موږ خو رسمي 2 ژبې لرو چې یو پښتو ده یو دري ده، یعنې په 2 ژبو باندې دغه سوالونه جوړ دي یا نه فقط په پښتو ژبه باندې یا پښتو؟ دا خو د ما اپلیکیشن شروع ده نو موږ تاسې کله وینو پښتو لپاره اصلا کې ډېر په دغه برخه کې ډېر کم کار شوی او د ما تمرکز هم اول کې په پښتو ژبه و چې زه د پښتو ژبې سوالونه تکمیل کړم او په راتلونکي کې البته چې دریم د موږ ژبه ده او په راتلونکي کې زما اهداف هم دا دي چې دواړه ژبې مخ ته بوځم او همداسې زه 3 نور اپلیکیشنونه لرم چې په 3 واړو کې پښتو او دري ژبې شته نو دې اپلیکیشن ته هم زه په راتلونکي کې حتما پلان لرم چې د دې کله چې د پښتو برخه تکمیلېږي بیا زه په دري برخه هم کار کوم. یو ځل بیا که تاسې رڼا واچوئ چې دغه اپلیکیشن ته څنګه زموږ هیوادوال کولی شي چې لاسرسی پیدا کړي؟ په پلی سټور کې چې کله دوی د کانکور پرو کلمه ولیکي دا اپلیکیشن دوی له پلی سټور نه ډاونلوډولی شي. همداسې د ما په میډیا باندې هم اکاونټونه شته، په فیسبوک کې هم همدغه د کانکور پرو خپل اکاونټ لري که چېرې دوی پوښتنې لري چې د انسټال په هکله یې بیا کولی شي ما سره په تماس کې شي او له ما نه یې پوښتنه وکړي، زه به ورته رهنمایي وکړم. که نه دا په پلی سټور کې په ډېر ساده شکل چې د کانکور پرو کلمه ولیکي دوی کولی شي چې اپلیکیشن انسټال کړي. د دې ورهاخوا که راسره دا معلومات تاسو شریک کړئ خپل په تړاو باندې چې نور د کومو اپلیکیشنونو پر جوړولو باندې تاسې بوخت یاستئ، نور څه فعالیتونه لرئ؟ تقریبا ما خو تر ټولو غټ ضرورت په افغانستان کې فعلا هم ده او د قوانینو په لحاظ هم ډېر مهم ده، هغه د موټر د چلولو د لیسانس د تیوري اپلیکیشن ده چې هغه ما تقریبا تکمیل کړی او په هغه کې مې ټول قوانین او ټول هغه د کتاب ټول برخې ځای په ځای کړي دي چې دا بیا زه بیا د ترافیک له ریاست سره د خیر سره په دې خبرې وکړم او هغوی دا تایید کړي چې دا هم بیا خپور کړو او ټول وطنوال دې استفاده وکړي. په دې باندې یعنې لا هم کار کوئ، تاسې مصروف هستئ پرې؟ څه فکر کوئ چې څومره وخت کې باید تکمیل شي او بشپړ کار به ورکولی شي؟ د ما له طرفه دا بشپړ ده. زه په خپله دغه تېر وخت چې کله افغانستان تللی یم زه د ترافیکو ریاست ته لاړم، رئیس صاحب محترم په ریاست کې نه و، ماوین ما ته وویل چې رئیس صاحب په کومه غونډه کې برخه اخیستې ده نو بیا ما وخت نه درلوده، بیا ما خپله شمېره هلته پرېښوده هغوی ته چې ما سره تماس ونیسي. ما دا اپلیکیشن جوړ کړی ده او دا که چیرې په دغه برخه کار وسي او دا صوتي سي موږ او تاسې وینم چې زموږ او تاسې د وطن اکثریت یې نالوستي کسان دي، هغوی متن نسي لوستلی. نو زما هدف هم همدا و چې زه دغه اپلیکیشن صوتي کړم چې د ټولو افغانانو لپاره د استفادې وړ شي. ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود. تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې ما ته مو وخت راکړ او زموږ په برنامه کې ځان سره واخیستم. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه هم نور په همدې ځای پای ته رسیږي. سرانۍ 2 ساعته خپرونه مو وه، پر ځان پام کوئ. لوی الله مو مل، تر بیا ښې چارې. له لیدلو مو مننه.